د دې وظیفې کولو سره به دې الله جل جلاله غریبي او مسکیني ختمه کړي او الله جل جلاله به دې روزي داسې پراخه کړي چې د ستا په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو خویندو، نن درته یو داسې زبردسته وظیفه ښیم چې اسانه هم ده او کله چې تاسو دا وظیفه پابندۍ سره وکړئ د دې وظیفې په برکت سره به الله سبحانه وتعالی د ستاسو غریبي مسکیني محتاجي ختمه کړي. خو ستا غریبي هر څومره وي، چاهې که ته بعضې ملګري داسې وي چې هغه د ډېر غربت د لاسه خپل مرګ ته تیار وي. بعضې وایي په دې خپله زندګۍ باندې بلکل سم تنګ ته نه راغلی یم، یعنې غریبي د هغوی مکمل انتها ته رسېدلی وي. دغه وروڼو او خویندو که د نن نه دا وظیفه را ونیسئ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله، دا وظیفه که د نن نه را ونیسئ نو الله جل جلاله به د هغوی غریبي محتاجي فقیري مسکیني دا ول الله جل شانه ختم کړي او دونه مال دولت به ورته الله جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره ورکړي چې دا خلک به د خپل ځان سره ځای کولی هم نشي. دونه مبارک فرتاثیر وظیفه را ډېر لوی اثر کوي او د دې نه علاوه که ستا روزي لنډه تنګوي، د رزق پریشاني تا ته ډېره زیاتره، نو که د رزق د فراخه کولو دپاره د هم دا وظیفه را ونیوه، الله جل جلاله به د روزه هم پراخه کړي. د دې فضایل نور هم دي، یعنې تا ته غمونه پریشانۍ دي، نو د هغې غمونو او پریشانو د ختمولو دپاره هم تاسو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا وظیفه کولی شئ. وظیفه خو ډېره اسانه ده، مخامخ مې درته لیکلی یم ده، دې دپاره چې تاسې په اسان سره زده کړئ. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې د صبح صادق نه پس والا، یعنې د سحر د اذان نه 15 منټه مخکې د دغه وخت نه والا تر د سحر د منځه پورې د دې وخت دی، یعنې دا به په دغه دوران کې لیکن د ټولو نه بهترینه طریقه دا ده چې د سحر او د فرضو او د سنتو په دې منځ کې وشي. یعنې کله دې د سحر سنت وکړل نو په یو ځانله ځای کې کښېنه، تسبیح راواله او یا کو چا سره تسبیح نه وي نو هغه کاونټر دې راوالي، که دا هم چا سره نه وي په دې ګوتو باندې شمېر کوي. 111 پیرې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وایه. د دې نه مخکې وروستو 3 کرته درود شریف هم وایه چې کوم درود شریف ته آساني. دا عمل جاری ساته انشاءالله شدید عمل په برکت باندې به الله غریبی محتاجیم ختمه کی، رزق بریم پراخه شي. لکه یو صحابي راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته شکایت وکړو، حضرت غریبی مسکینی هغه زما انتها ته رسېدلې ده او د ډېرو مشکلاتو پریشانو سره مخامخ یم. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته دا کلمات ورته وښول چې دا کلمات سحر او ماښام وایه، یعنی دا کلمات تاسو وایئ نو الله جل جلاله به تا چې دی مالدار کی. نو دا د حضور علیه السلام مبارک د احادیث مبارکونه ثابته وظیفه ده، نو بلکل ډېر زیات اثر کوي. تاسو ټول یې کولی شئ، هر یو کس د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.